د خدای رجیم پر لټ ناست دی. دیارلس میاشتې تا پر لټ تللی خو زما کور خراب دی. زما په کور کې ژړکوسی راته ګرځي. د کور پر ژړکوسي ټول نالت ووایاست. دوی خلک وپېژنده؟ ها؟ یا مې پېژنې ولې ته خالپړ پښتون یې. زه خالپړ پښتون یم. ملا به د ملا په جامه کې پېژنې، خان به د خان په جامه کې پېژنې، سیاسي به د سیاسي په جامه کې پېژنې، غیر سیاسي به د غیر سیاسي په جامه کې پېژنې. ما د چا په ډېر علم غولېږئ چې د دا سره ډېر علم دی. مې په ډېر پیسو غولېږئ. د ده ایمان ته ګورئ، د ده عقیدې ته ګورئ. اوس هم ملګرو احمدشاه بابا راته ګوري د قبر د چولو. میرویس نیکه هم د قبر د چولو ګوري چې ته وده بچیان څه چوکي، بچیان څه چوکي، پکوړې او سموسې خوري که د دښمن خلاف بغاوت کوي. بغاوت به د هر طاغوت خلاف کوو، که خان طاغوت وو، که ملا طاغوت وو، که ملک طاغوت وو. زه د خپل مشر اصغر خان اچکزي چېرې کور وداني وایه زموږ پر لټ ته یې ټنګ اوږه ورکړل. که دا اوږې وې نورې اوږې به انشاءالله دړې ولې کېږي. څوک چې ملت غولوي، څوک چې د قام سوداوي کوي، داسې اسان یې مه بولئ. هسې راولاست پر لټ دی بس هلته ناست. زه به دی پر طبیعت ګرځم. که مې پاسپورټ جوړوئ ما ته به څوک څه نه وایي. که مې پر لټ په کاڼو ویشتئ ما ته به څوک څه نه وایي. د سرې ګوربچې غازي پر سره کوربچه باندې ناست پر لټ څه ګسو، پر لټ څه ګسو. تر اسه د پر لټ تر شا خوارۍ پرتې دي، تر اسه د پر لټ تر شا اوښکې پرتې دي، شهیدان پراته دي، زخمیان پراته دي. ته داسې لا د مرګ په خوب کې دی. سرمایهداره ته وایم خوا مه بدوه. ته به یو 5 روپۍ لرې، پاسپورټ به جوړ کړې، پاسپورټ به جوړ کړې. ریړۍ والا څه چم وکړي، تړې والا څه چم وکړي، روزانې والا څه چم وکړي. دا ځان مړ کړي. دومره بې انصافه خلک موږ په دې نوم تاریخ کې ولیدل. دا طرف ته تېرېږي، خنډاله هم وکړي په برېتو کې، څنګه داعش دي. تا به موږ دا تاریخ ته پرېږدو دا خبرې. تاریخ به بیا پر دې فیصله کوي چې د قوم جلال څوک دی، د قوم مین څوک دی، د قوم مشر څوک دی، قوم څوک رهبري کوي. دا به تاریخ ته پرېږدو. قدرمنو ورونو یو خواست درته کوم، ما د چا په ډېر علم غولېږئ چې د دا سره ډېر علم دی. مې په ډېر پیسو غولېږئ. د ده ایمان ته ګورئ، د ده عقیدې ته ګورئ، د ده صداقت ته ګورئ. قامه بسته والا بسته یوه پوښتنه درته کوم، دوی خلک وپېژنده؟ ها؟ یا مې پېژنې ولې ته خالپړ پښتون یې. زه خالپړ پښتون یم. خالپړ پښتون نه چلېږي. خلک درله وپېژنئ. ملا به د ملا په جامه کې پېژنې، خان به د خان په جامه کې پېژنې، سیاسي به د سیاسي په جامه کې پېژنې، غیر سیاسي به د غیر سیاسي په جامه کې پېژنې، ملک به د ملک په جامه کې سم دی پېژني. بس ورونو اخري خبره دا کوم، هغه څوک چې د پر لټ پښې کاږي خواست ورته کوم. معاشراوې هم درته کړي دي، دعاوې مې هم درته کړي دي. والله ثم بالله که ولاړ شئ هر دښمن چې د مظلومانو پر زخم مالګې ورپاشي د دې څه به کمیس کېږي، د دې څه به کمیس داسې وکېږي. په تاریخ کې به نوم په ټولو مبلینو باندې لیکل کېږي، په ټولو مبلینو باندې به نوم میچاوېږي انشاءالله. بس دوی به لاره ویښتئ. وخت د جرګو دی، وخت د نارو دی، د خوبو وخت نه دی، د شلومبو د شوروا وخت نه دی. پس د ډېرې شوروا شلومبې مې پلو وخوړې، پیدا یې نه وکړل. دا د غلامۍ زنځیرونه به ماتوو، دا خوبونه به نور ختموو. میدان ته به راوځو، د سیالۍ میدان ته. او په اخره کې زه د خپل مشر اصغر خان اچکزي
چیرې کورو دا نیوه زموږ پر لپ ته یې ټنګ اوږه ورکړل که دا اوږې وې نورې اوږې به انشاءالله ډېرې وړې کېږي که دا لاسونه وه تاسې لاسونه تاسې خانانو مشرانو ته موږ لکه میرویس ته چې نو سلام کړی و میرویس څه توره وله میرویس خو دا توره وهلې ول زما په ملک کې د ګرګین تخته پر تا بله واړول احمدشاه دا توره وهلې ول د ډیلي تخت یې فتح کړي زه شاباس ورکوم اوس هم ملګرو احمدشاه بابا راته ګوري د قبر د چولو میرویس نیکه هم د قبر د چولو ګوري چې ته وده وده بچیان څه چاو کوي بچیان څه چاو کوي پکوړې او سموسې خوري که د دښمن خلاف بغاوت کوي موږ به بغاوت کوو د هر طاغوت خلاف به کوو کوو به که نه کوو بغاوت به د هر طاغوت خلاف کوو که خان طاغوت وو که ملا طاغوت وو که ملک طاغوت وو که هر د خدای جاهل که په محله کې وو که په ښار کې وو موږ به د هغه خلاف ټینګ درېږو ووټ والله که رسو خورې نوټ والله که رسو خورې والله که بیا دی زندهباد درپسې ووایه هسې یو شی راته ودرېږي چش زندهباد چش زندهباد ته یې سر خلاص که زما سره دې څه وکړل زه 11 میاشتې کېږي په سوکړیو درته ناست یم په ژړا درته ناست یم کابل نارې کړې چې 11 میاشتې کېږي وتک صاحب نومېږي د طلوع تلویزیون همیشه مجلس کې هغه لا نارې کړې و 11 میاشتې کېږي د خدای روی پر لک ناست دی 11 میاشتې تا پر لک تللی خو زما کور خراب دی زما په کور کې ژړکوسی راته ګرځي د کور پر ژړکوسي ټول نالت ووایاست د کور ژړکوسی ټارګېټ کوي د کور ژړکوسی مه پرېږدئ بس نورې خبرې به ګرځي خدای خیر سرکار دومره زورور نه دی زما د کور پېښه احمدشاه بابا ډیلی والی و حاضمانې د کور ژړکوسی ورته پیدا سو احمدشاهګۍ احمدشاهګۍ تا ته به احمدشاهګۍ د نړۍ امپراتور دی نړۍ سلوټ کړه نړۍ کې ماتې ورکړل نو ملګرو مرلم لږ راویښ شئ لږ راپورته شئ څه هی نارې سره دښمن لاړې وتښتېدې واغورځېدلې میدان پر لت وګټئ میدان ولس وګټئ میدان څه ووایي چې اوس موږ دا خان ته ډېر ناز ورکړو خلک وایي ګورم لاس اغوړه مالي شروع خان خو راته ناست دی اندسې خلک نه وایي نو تی نه وایي د خوارکۍ نه ما ته وایي دنیا وایي وایي غوړهمالي ورسره کوي زه د غوړمان د چمچمان د ګوټ پاک سړي په پتره باندې نه لت وایم هر څوک چې غوړهمالي کوي لیکن ولس ته بالا راویښتی الله مې شاد و آباد کړه میدان موږ تاسې وړی دی اعلان مو بیا وروسته کوو بس د خپل پرلت راټینګ کړئ پرلت زندهباد ولس زندهباد سپینږیري زندهباد کشران ځوانان زندهباد زموږ خانان زندهباد مګر دا یو پای مرد آباد ډېر